وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله رب العزت وتوفيق سرا د منځه مسائل بیانېدو د کتاب عمدة الأحکام، او پای کې مؤلف رحمه الله باب راوړی، باب الذکر عقیب الصلاة یا عقب الصلاة، د منځه نه بعد فرض منځه نه بعد اذکار ویل. او په دغه باب کې یو حدیث پاتې شوی دی، بیا به د سفر د منځه مسائل بیانوي. اذکار موږ ذکر کړیو، اکثر اذکار چې کم اذکار د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او د منځه نه بعد ویل کېږي. او د بعضو ملګرو شوقي موبایل ریکارډینګ، خو زه هم چې د موبایل نه کې یو سړی په خپله توجه لري درس ته ورکړي، دا به ډېره فایده مني. دا ډېر خطرناک شی دی. یو سړی به یو منټ دوه منټ یا درس ریکارډ نه کړي او خپل درس د سړي نه ګډوډ شي، چې په خپله مسله یې زده کړي سړی او بیا یې نورو ته بیان کړي یا پرې عمل وکړي، دا ډېره فایده منه ده. او الحمدلله دا درسونه نشر کېږي په یوټیوب په فیسبوک. دغه ویډیو رالی اولی ورکوئ، اوس ویډیو یې نه کېدی بیا مشکل و، یاره نه کېږي ویډیو، نه خو کېږي ویډیو. اگر والی وروره پرون دا درس ښه واضحه، ښه اواز پکې ښه پای، ښه هر څه. نو په دې مجلس کې شخصي چې سړی ویډیو کوي یا ریکارډینګ کوي، هغې کې یو نقصان دا دی چې انسان په هغه خبره پوه نه شي کومه خبره چې روانه ده، او دا ډېره اهمه ده چې سړی په دې خبره پوه شي. نو اکثر اذکار موږ ذکر کړي چې هغه د منځه نه بعد ویل کېږي. دې باب کې یو حدیث راوړی دی، او دغه حدیث اصل کې دې لپاره دی چې هغه څه د منځه په دوران کې د ځان نه لرې ساته چې ستا خشوع خرابوي. نو مؤلف دا حدیث دلته راوړی دی چې په دې څه مناسبت دی، خو حدیث یې دلته راوړی دی. او هغه حدیث د عایشه رضی الله عنها دی، ډېر په توجه سره واورئ، ځکه چې زموږ د منځونو نن سبا غټه مسله هغه دا دی چې هغې کې خشوع ختمه شوې ده، هغه منځه کې توجه نشته د الله طرف ته، ځکه دا منځونه موږ له خوند نه راکوي. بعضو خلکو ته دا منځ بوج شوی دی، دا هله بوج کېږي چې کله سړی توجه پکې د سړي الله ته نه وي چې زما خو دا جرګه د الله سره روانه ده، زه د الله خبرې اورم نه، چې کله دې ته د توجه نه بیا مونځ بوج شي، بیا دغه سوچي په منځه کې چې کله به دا مونځ ختمېږي، او یا سوچونه د دنیا پکې روان دي. نو عایشه رضی الله عنها وایي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. رسول صلی الله علیه وسلم په یو صادر کې مونځ کو چې هغه ګلدارو رنګدار صادرو. خمیصه هغه څلورګوټي صادر ته ویل کېږي چې دا به عربو کې عزتمنو خلکو په سره او په بدن به یې راچو، لکه څنګه چې زموږ پښتانه صادر استعمالوي. داسې به په هغه وخت کې چې کوم قدرمن خلک وو، عزتمن وو، هغوی به د صادر استعمالو. خو دلته دې صادر کې دا مسله ده چې لها اعلام، په دې کې رنګدارو یو دا صادر، بل ګلدارو، کرخې پکې وي، کار پکې شوی و. فنظر الى اعلامها نظره. نو رسول صلی الله علیه وسلم په منځه کې و چې د دغه صادر دې کرخو ته یو نظر وکړو، دې کرخو ته څو نظر وکړو؟ یو نظر. تو اوس مونځ کې او صادر ستا په وګوره اچولی، ستا به نظر نه لګي که نه؟ نظر به لازم لګي. فلما انصرف، کله چې سلام وګرځو، وی اذهبوا بخمیصتي هذه الى ابي جهم، دا صادر ویسی ابو جهم له واپس ورکړئ. واتوني بانبجانیة ابي جهم، او د ابو جهم نه انبجانیه راوړئ. عربی کې انبجانیه هغه صادر ته ویل کېږي چې زیږي او ساده وي، دننه پکې څه کرښې مرخې څه پکې نه وي، دې ته په عربۍ کې انبجانیه وایي.
ما له د هغه نه دغه څادر راوړئ فانها الهتني آنفا عن صلاتي. دې څادر دا کومې چې اچوله دا چې کوم کې کرښې دې څادر نږدې و چې په ما مونځ ګډوډ کړی وی اوس وي آنفا اوس یعنې دې مانځه کې. دا حدیث صحیح بخاری سے مسلم کې واضح ده چې دې کتاب حدیثونه هغه صحیح بخاری سے مسلم کې ډېر فایدهمند حدیث دی زموږ دپاره. دې کې زموږ دپاره لوی درس او عبرت دی. اولنۍ مسله خو دلته دی چې د ابوجهم څوک دی. د تعریف به وکړو. ابوجهم دا صحابي دی او د ده نوم عبیدالله دی او مشهور صحابي دی او دا هغه صحابي دی چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم خواله یو زنانه راغله او مشورې ترې واخیسته د ده سره د نکاح په باره کې. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. صحیح مسلم کې حدیث دی. ابو جهم خو چوکا هغه د اوږې نه کوزوي. د هغې دوه مطلب دی چې یو دا مطلب دی چې دې سفرې ډېرې کوي. نو صحیح ده که ته ورسره واده کوې خو سړي کې مسله څه ده سفرې ډېرې کوي. چې سفرې ډېرې کوي نو صحیح کورنل اکثر وخت بهر. دویمه دا بعض علما ویلي چې دې مطلب دا دی چې دا سړی وهل ډېر کوي. خلک وایي که نه پلاني سره خو به چوکه لاس کړي. چوکه لاس کړي مطلب دا چې سزا ورکړي. نو صحیح ده ته خو سره واده کوې خو ګوره دی وهل کوي. سبا له کېدای شي تا ووایي دا هغه صحابي دی ابوجهم. ښه نو دا څادر دله ورکوي دې څه مطلب دی؟ ځکه ته زه بار بار وایم چې څو پورې د علماو ته زنګنان نه مات کړي که نه ورب الکعبه که ته په دین باندې پوه شي. دا حدیث مو ته سره د ترجمې واورې اوس دې واورېد ما راته ترجمه ونه کړه چې رسول صلی الله علیه وسلم مونځ ختم کوي څادر ابوجهم له ورکوي ساده ترې راوړې. خو په دې خو ته پوه نه شو چې ابوجهم له ولي او د ابوجهم په دې کې څه کار دی چې څادر ابوجهم له ویسي او بیا د ابوجهم نه بل راوړئ. وجه د هغې دا ده چې دغه رنګدار څادر د ابوجهم رسول الله وسلم ته هدیه کړی تحفه یې ورکړی. نو رسول الله وسلم د دې زړه نه ماتو نو یې بل څادر ترې راوړئ. دا طریقه ده. لکه تعالی یو سړي تحفه درکړه او په دې تحفه کې مشکل دی. دلته مشکل د دین سره تعلق ساتي وړه خبره نه ده. ښه نو دا وله ورکړې او بل ترې راوالی. بل ته ولې راوالی چې زړی خفه نه شي دې چې هغه تحفه درکړې دومره په مینه محبت. نو ته بعض وایي نه ده پکار مې نه ده. دا طریقه نه ده. که ته تحفه علم د چا نه که نه نو د هغې دپاره به یو مناسب خبره. کله سړی تحفه د چا نه په دې نه لي چې د مخامخ سړي د حالات ته ګوري چې دا سړي ځان له حالات کمزوري او د هغه مینه محبت ته تاله تحفه ده دا به ورته داسې نه رد کوي جواب زموږ نه ده پکار. ښه یو نیم سړي ته به ته تحفه ورکړې دی موږ سره ډېرې دا ډېره سپکه خبره ده. سره د ادب او د احترام ویم لکه کله ته چاته ووایې که نو دا موږ سره واقع شوي تا سره هم دا راغلي ته ورته ګوره که څه خدمت وي د پیسو میسو نه پیسې ښه ډېرې دي لکه هغه خو تا ته دا نه ویلي چې ته فقیر او ملنګ یې خو د هغې یو سړیتوب و تا ته ویوي که څه خدمت وي د پیسو ته ورته ووایه الله دې قدر بند که او چې ضرورتونه ولې به تاسو ته نه وایو. کله چې ته د چا نه څه شی قبلې نه هغې څه عذر او اکثر عذر دی چې یاره مخامخ سړی ځان له غریب حالات کمزوري بیا به یو مناسب طریقه جوړه کړي او ښایسته خبره به وکړي چې د هغه زړه ورسره پرې مات نه شي. او چې څه عذر نه وي نو بیا تحفې قبلوه. رسول الله وسلم وایي یو بل له تحفې ورکوئ دې سره مینه محبت ډېرېږي. تحفه قبلول د چا نه داسې سپکاوی نه دی ستا بلکې دا د یو مسلمان تا سره محبت دی چې تا له تحفه درکړي ته چې قبوله کړه. خو دویم دا چې بیا د جیب نه لړم هم لرې که ته هم بیا تحفه ورکوه. یعنې چې د خلکو هغې ته ناست او بس هغې ته خوشحاله یاره پیغمبر ویلي تحفې قبلوي نو پیغمبر خو ویلي قبلوي خو پیغمبر سره دا ویلي چې تاسو هم بل له تحفې ورکوئ نو ته بل تعالی نو دې سره ورولي او مینه محبت څه شي هغه ډېر شي. ښه دې حدیث کې یو دا مسله ده چې رسول الله وسلم داسې څادر استعمال کړی و چې په هغې کې کرښې وي ګلدارو رنګدارو. خمیسه کوم څادر چې د دې رنګ هر قسمه کېدی شي دا سپین رنګونی دا تورونی دا سرومي دا خړومي دا زیړوم. خو دلته یو مسله یاده ساتئ
نارینه هغه کپړې استعمالولی شي چې پای کې کرښې مرخې استعمالولی شي. دلیل دا دی ځکه چې رسول وسلم دا صادر استعمال کړی، خو شرط پکې دا دی چې داسې ډیزاینونه او ګلکاري به پکې نه وي چې د ښځو د جامو په شان ښکاري. نن سبا دې بعضو شروع کړې ده، ته به په اول نظر کې حیران شي چې دا کمیس ته ګورې د زنانو یې اچولی دی که دا د ده دی، داسې ډیزاینونه به پکې کړي دې لستوڼو کې او په دې غاړه کې. ګوره نارینهو پورې اوس ګوره معاشري پورې خبره، زه د خپلې معاشرې خبره کوم. اوس بعضو معاشرو کې چلیږي هلته د سړو لباس دګوي، نو چې هلته د سړو لباس دګوي نو د هغوی دپاره څه مشکل نه دی، خو چې زموږ په معاشره کې دغه د زنانو لباس دی زموږ په معاشره کې به یې نه استعمالي. لکه اوس دې دغه ته وګوره د پنجابیانو ته د دوی د جامو ته وګوره، یعنې بعض پکې جوړه به اچولي بلکل لکه هغه زموږ طرفونو ته زنانه په غم خادي کې استعمالوي، خو هلته عیب نه دی هغوی استعمالوي، او پکې غمي غمیم لګېدلي یو شی او بل شی، خو چې زموږ طرف ته دغه ته استعمالوي نو دا ته د زنانو سره ځان یو شان کې. او یا هغه رنګ استعمالوي چې هغه په یو علاقه کې په یو معاشره کې د زنانو دپاره خاص دی. دا بعض نیم پکې تاسو وینئ چې څه ناشنا رنګ یې استعمال کړی او دومره عجیبه ده که نه، لکه معاشره کې چې کله ته عجیبه رنګ واچوې ګرځې په لاره کې ټولو ته ښکارېږي یاره دغه وګوره. ولې ځکه چې دا سړي دا رنګ استعمالوي نه دې معاشره کې، دې علاقه کې، دې کلي کې، دې قوم کې، نو ته بیا ولې داسې رنګونه راوباسي او ناشنا کار کې. دغه شان زنانه دپاره هغوی به داسې لباس نه استعمالوي چې هغه په هغه عرف کې او په معاشره کې د نارینهو لباس وي. نو رنګدار صادر ته استعمالولی شي چې پټې پکې کرښې پکې استعمالولی شي، ګلداري استعمالولی شي، خو شرط دا دی چې د زنانو د صادر په شان به نه وي یا د هغوی د جامو په شان چې پوره اوس یو سړي صادر اچولی ښه ډک صادر د کار پکې شوی ده د زنانه دغه شان دا به لباس شهره نه وي. حدیث کې دې نه منع راغلې ده د شهرت لباس. شهرت لباس څه ته وایي چې یو سړی به ځان مشهوروي، صرف دا اچولی چې د خلکو ده ته نظر شي. او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک په دنیا کې دا لباس استعمالوي او غواړي دا چې د خلکو ده ته نظر شي او دی پکې جدا ښکاري شي، رب العالمین به قیامت پر ورځ راښکاره کړي، خلکو ته به راښکاره کړي. ځکه لباس الشهره نه به ځان لرې ساتي. هغه صرف لباس نه دی، دا ته فایده ذکر کوم، دا صرف خبره د جامو نه ده، دا په ویښتو کې هم کیدی شي. ویښتو کې څنګه کېږي؟ تا به کې اوس یو ناشنا ډیزاین جوړ کړی، بلکې ځکه ګوره بعض علما دلته دا مسئله ذکر کوي اوږده ویښته ساتل یا نه ساتل د دې وی څه حکم دی. نو هغوی تا ته دا وایي، دا ډېر د علم نه ډک جواب دی. وایي خپلې علاقې ته ګوره، که ستا په علاقه کې غټ ویښته ساتل اوږدې سڼې ساتل رواجي نو بیا اوږده ویښته ساته، او که ستا په علاقه کې ویښته لنډ ساتل د نارینهو رواجي نو بیا ویښته لنډ ساته. ولې؟ وایي دا ثوب الشهره کې راځي، ته ځان مشهوروي. یو سړي زموږ د طرفونو ته اکثر خلک دا که بعض علاقې داسې د پښتنو چې هلته څوک لوی ویښته غټ ویښته نه پرېږدي، خو چې یو کس پکې غټ ویښته اوږده نو ټول خلک ورته ګوري راګوري. ښه بعض علاقې د پښتنو داسې دي چې هلته هغوی اوږده ویښته پرېښودي، که تا هلته لنډ ویښته پرېږدي ټول به د تعجب په نظر ګوري. نو د صادر رنګدار استعمال کا، ګلدار استعمال کا، خو چې د زنانو د کپړې په شان نه او دغه شان د شهرت لباس نه د هیڅ خبره نه. ها غټه مسله د څه لپاره دا حدیث راوړلی؟ منځ کې هر هغه شی د ځان نه لرې ساته چې ستا توجه خرابوي. علما دې حدیث په شرح کې یو ناشنا سوال کوي، وایي چې په کپړه کې پټې او کرښې د سړي خشوع خرابوي، نو د دې نه علاوه چې بل شی هغه به د مانځه سره څه کوي؟ او دویمه او وایي چې پیغمبر وایي چې نږدې و چې زما مونځ یې په ما ګډوډ کړی وی، نو د پیغمبر نه علاوه چې څوک یې د هغه به سهالي. تا مه برید ته ورته وجې زه مانځه کې خشوع
برقرار ساتل دا ډیر ګران کار دی، خو چې الله یې چاته اسانه کړي. نو دې کې دننه هر څه راغلي. ګوره اوس حدیث کې منع راغلی دی چې جوماتونو کې دا ډیزاینونه مه کوئ، دا رنګونه منګونه ډېر او دا لیکل را لیکل او د دې نه منع راغلی دی. ولې؟ مانځه کې خشوع خراب دی. کله ته داسې جومات ته ورشي چې په ناشنا ډیزاین یې جوړ کړی، دومره سړي مانځه ته توجه نه څومره چې دې جومات ته توجه. کله سړی داسې ځي کې ولاړي چې هلته خشوع خرابېږي، نو ته به ځي ته ګورې. که بعض ځینې زموږ داخله کې دروازې کې ولاړې سنتو ته، لیکن دلته خو خلک اوړي راوړي. ستا به په دې کې څه وځي؟ زه خو حیران یم دې سړي ته چې دی به څه ومونځ کوي. مخې ته یې دا ټول جومات ځي بهر ته روان دی او دی پکې ولاړ. دا اوس پښتنو خبره کافر او خشوع دی چې دا نه خرابېږي. خشوع خو چې معمولي څه اخوا دې خو سترګو مخې ته تېر شي سړي باندې اثر کوي، دا به نه وي چې په معنا کې. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نږدې چې زما مونځي په ما ګډوډ کړی، زه د مانځه نه غافله کړی وی، دا مطلب دی. او غټه فایده دلته ذکر کړم، پاکستان کې یا دغه خواوشاته ملکونه چې دي بنګلادیش، انډیا، افغانستان ده، هلته یو سړی په دې خبره پتا باندې د ګستاخ رسول فتوا لګولی شي او مړ به دیم کې څوک به دې تپوس وونه کړي. علم نشته. اوه وابي را پیدا شوی دی، پیغمبر وایي چې نږدې و چې زما مونځ ګډوډ شوی. ښه د پیغمبر مونځ ګډوډ کېږي، ګستاخ رسول دی راوځئ، یوه چغه به شي او په 5 منټو کې به خلکو وجلی او قصه به دې ختمه شي. جهالت په انسان باندې ډېر عجیبه عجیبه کارونه کوي. ګورئ او دا خبره ما کړې ده، هغه انسان په خپله کړې ده چې د چا سره دا قصه را پېښه شوې ده او هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی. او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی. مقصد د خبرې هغه دا دی چې هرې خبرې ته سوچ او فکر کوئ، هسې ناپټي سي او هسې بلاکونه او ګډې وډې خبرې مه راولئ چې څو پورې د ښه پوره تللي نه وي. ګستاخي د پیغمبر څه ده هغه معلومه کوي او کمې خبرې په ګستاخۍ کې نه راځي هغه معلومې کوي. دا هسې دا ړوند محبت نه ړوند محبت د دې هېڅ فایده نه. زه به پیغمبر مین یم، نه پیغمبر پیژني، نه شان پیژني، نه مقام پیژني، نه تابعداري پیژني، نه چې د پخوا ورغلی دی. او ځکه دا اکثر چې دې روډونو ته راوځي او دا چغې مغې وایي که نه، او دې ګاډو ته وورچوي، دې ټیرونو ته وورچوي. زه دا نه یم چې د پیغمبر سره محبت مه کوه، خو زه محبت چې کې هم د شریعت د حدودو به پکې خیال ساتي. یو سړي د پیغمبر ګستاخي نه ده کړې او ته راوتې هغه وجنې. ها ګستاخي د پیغمبر یو چا کړې ده، ته ګاډی زما سیزي. ګستاخي د پیغمبر بل چا کړې ده، ته د یو غریب سړي رکشې ته ور وراچې. ګستاخي بل چا کړې ده، ته پکې پولیس وجنې. ګستاخي بل چا کړې ته پردي دکان ته ور وراچې. ګستاخي بل چا کړې ته د مسلمانانو لارې او کوڅې بندې کړي. مقصد زما د خبرې هغه دا دی چې هر خبره موږ پیغمبر باندې ټول مین یو، موږ سر قربانولو ته تیار یو، خپل بچي، مال، ځان، د دنیا کې چې څه دی دا هغه قربانو. خو دې ته پکې ګورو چې دې ټیم کې څه کول پکار دی او څه کول نه دي پکار. الله څه وایي، د الله پیغمبر څه وایي، او آیا دا خبره دا کار د ګستاخۍ په زمره کې راځي او که نه راځي. هغې نه بعد به مخکې خبره کړو. نو که دا خبره دی هلته د دغه جاهلانو دغه قسم جاهلانو مخکې وکړه چې پیغمبر ویلي دي، نو چې کېدای شي په تا باندې ټاپه د څه ولګي، د ګستاخ رسول. لکه څنګه چې موږ ته ګستاخ اولیا وایي. ولې؟ ځکه موږ وایو اولیاء الله ډېر ښه خلک دي، خو د الله مرتبې ته نه رسي. دلته یو کس پیدا شوی دی او هغه د اولیاء الله دشمن دی. ښه ده اوس څوک تپوس نه کوي چې آخر د څه دشمني کړې ده. نو د دا ویلي دي چې اولیاء الله د هغوی په لاس کې اختیارات نشته. نو دا خبره خو زه اوس هم کوم چې اختیارات نشته، دا ګستاخي ده. ها لکه څنګه چې موږ ته بعض وایي دا د امامانو ګستاخان دي. لکه څه ګستاخي ما کړې ده؟ وایي دوی وایي چې دلیل ته به ګورې. نو دا خو زه اوس ووایم دا د امامانو ګستاخي ده؟ نه، چا د امامانو ګستاخي کړې ده؟ چا د نیکانو خلکو کړې ده او چا د الله او د الله د رسول کړې ده؟ خو دا د جاهلانو خلکو د جاهلانو خبرې دي. الغرض هر هغه شی د ځان نه لرې ساته
چې منځ کې ستا خشوع او ستا توجه خرابوي. بعض خو په زور خپله خشوع خرابوي. ما بعض کسان لیدلي دي منځ کې داسې به ولاړ یا چې منځ کې دی ته وایي چې دی چې ته په روډ کې ولاړ دی ښه باقاعده داسې پکې راشي یو ته او بل ته ویلی شي دا اوس څه مونځ دی تاسو ما پوه کړئ یا دعا غواړي لاس به داسې مږي ته وایي چې وسلې نه پې لګولي دي او یو ته او بل ته او بیا به مخ ته راواچوي څه حرار دا ته الله نه څه غواړي دا ستا عاجزي ده داسې خو چې له انسان نه وغواړي نه یې درکوي دله ته اوس الله ته ولاړې او بیا ګړۍ ته وګورې بس پکې جامع حد درجه دا حد درجه یعنی عدم توجه د الله ته توجه د انسان په منځ کې د الله نه واوړي نو د کپړه دومره ضروري ده چې دا ته سنډې په څه کې منځ کې بعض لګي په ټوپۍ کې بعض لګي په رومیال کې بعض لګي په پټکي کې څوک چشمې کته به راکوي ها یو ضروري خبر راله موږ دا نه وایو چې حرکت بالکل ناروا دی بعضو حرکتونو گنجایش په منځ کې شته او مخکې تفصیل تېره شوی دی موږ د منځه مسلې ذکر کړو باید د ضرورت راپېښ شي خو چې دغه نه لکه اوس یو سړی لګیا دی دا بره بټن کولاو دا منځ کې بند دی دې ته څه ضرورت دی ته بټن دې ټیم کې بند دی ته دلته څه پروګرام له روانې یا څوک ستا د تصویر وباسي که ویډیو روانه ده د ستا دا بره بټن کولاو ده په دې ته بد ښکاري دا اوس ته برابر دلته ضرورت څه دی چې دا بټن بند دی ها کولاوالو صحیح ده د سړی ماله ګرمي شوې بټن مې کولاو کړه ساه مې بندې ده بټن مې کولاو او صحیح شوه خو چې دلته دا کولاو ته پکې لګیا یې هغه بندېږي نه ته به ټکه ټکه جوړ کړي دا د کوم ځای عاجزي ده الله ته دې زه تا نه دا تپوس کوم ته د انسان په مخ کې لکه ته د یو عزتمن سړي خواله ورغلې ملاقات دې دی هلته به داسې ورشي ځکه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو کس ولیدو او هغه په داسې کپړو کې مونځ کوو چې هغه مزېدارې نه وي ورته یې وي که ته په دې مدینه کې د چا ملاقات له ځې داسې به ورشي هغه وایي نه نو بیا خو الله ډېر حقدار دی چې ته هغه ته ځان ښایسته کړي چې ته د یو انسان خواله ځي دې کپړو کې نه ځي ځان به تیاری ځان به سنبالی نو چې الله خواله راځي بیا ورې نه کوي نو چې ته یو عزتمن سړي خواله ورشي د انسان خواله ورشي ستا د هغه سره خبرې ته به دا چل کې دا په مخکې بټنې وبندۍ کولاوې یو به ګړۍ کې ګوتې وې لکه ته اوس ما سره خبره کوې پرېږده عام ملاقاتونه زما او ستا ملاقات وشو او ته ما ته وایې څنګه یې ښه یې او نوي را څو ورځې او چېرته زه او ښه یم ته څنګه یې ښه دا مناسب ته ما سره خبرې کوې زه په ګړۍ کې لیکې او یا دلته لګیا یم په جامو کې یا کپړې او ته ما سره لګیا خبرې کوې نو چې د انسان په مخ کې دا رویه مناسب نه ده نو بیا به د مخلوق د خالق په مخ کې دا رویه صحیح منځ کې خشوع او خشوع کوشش کوئ چې منځ کې خشوع ښه دلته یو غټه فایده مې ذهن ته راغله الحمدلله چې الله ذهن ته راوسته منځ کې سترګې بندول نشته د دې بعضو صوفیانو حضراتو دا خشوع خود ساخته راویسته د منځ کې سترګې بندول نو ما بعض نیمګړي منځ کې داسې ولاړي داسې وایي دې سره خشوع راځي دې سره خشوع نه دې سره خوب راځي ته منځ کې سترګې بندې ده ښه یو سړی وایي تا سره څه دلیل دی زه تاسو ته تپوس کوم څه دلیل دی بارک الله فیک د رسول الله وسلم نظر د صادر په کرخو په پټو باندې پرېوت دلیل دی چې سترګې پټې کولاو ها یو سړی دا وایي چې زما مخې ته ډېر خلک تېرېږي را تېرېږي او بس ضرورت راغی بعضو ځایونو کې دا عذر جوړېدی شي د دې لپاره چې مونځ یې نور خراب نه شي سړی چې ته یو ځای کې لګیا دی ضرورت ورته پېښ شو مونځ هلته کوي او خلک مخې ته تېرېږي را تېرېږي او ګاډي دی او شور دی یو شی دی بل شی دا عارضي عذر دی د خاص یو کس لپاره خو ته جومات کې ولاړې او په منځ کې ولاړ او سترګې دې بندې داسې
نو دا طریقه خود ساخته خشوع ده، دا نه الله ویلي نه د الله رسول ویلي. بعض خلک وایي چې دا سټ ورسره لږ زوړی وي نو خشوع بیا ښه جوره ده. دا هم کورنۍ خشوع ده، دا خشوع کورنۍ ده. بعض وایي چې دا مونځ کې مړ مړ به کوې، ما په خپله لیدلي دي، بلکې بعض د علم دعویدار مې په کې لیدلي چې دې خطا کې واقع دي. نو هغه چې د دغه نه راپاسي که نه د دې سجدې نه په یو څو منټو کې به ودرېږي، بیا چې سجدې له ځي نو داسې په طریقه او په ارام او دې ته دا خشوع رسول صلی الله علیه وسلم نه راګوري. ګوره موږ که ډېر ځان تقوادار کړو د الله د رسول نه نشو واقع کېدی. دا خبره منئ که نه منئ؟ او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم انا اتقاکم لله، په تاسو ټولو کې زیات تقوادار هغه زه یم. نو چې یو عمل ته تقوا وی او پیغمبر کې نه وه نو ولې ته مخکې ستا تقوا بیا د پیغمبر نه زیاته ده والعیاذ بالله. د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله باب راوړی دی، باب الجمع بین الصلاتین فی السفر. باب دی په دې مسله کې چې د سفر په دوران کې دوه منځونه یو ځای کولی شي، او په دې باندې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دلیل راوړي او باب یې تړلی. اول خو دا مسله ده کې چې السفر دا په عربۍ کې مزل کولو ته وایي، او په شریعت کې کوم ځای کې چې ته اوسېږي هغه ځای پرېښوده په نیت د سفر، دې ته سفر ویلی کېږي. د الله رب العزت مهرباني ته وګورئ چې هغه د دین موږ ته اسان کړی دی، او وخت په وخت هغه موږ له رخصتونه را کړي دي، موږ ته خبره سخته کړې نه ده الحمدلله. او د الله رحم دی او کرم دی، او قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده یرید الله ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. الله وایي زه غواړم چې تاسو ته لږه بوج دنه کم کم، ځکه چې انسان پیدا شوی کمزوری دی. اوس رب العالمین موږ پیژني، زموږ کمزورتیا پیژني، ځکه چې موږ یې پیدا کړي یو، نو هغه موږ له رخصتونه را کړي دي، هغه موږ ته خبره اسانه کړې ده. یو سړی راشي او دې ځای کې سینه ټپوي را ټپوي چې نه زه خو د الله نه مخکې کېږم، زه زورور یم، نو ستا به څه زوري؟ او ځکه حدیث کې راځي، دا حدیث ډېرو ملګرو ته به نه یادول بیا به وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چا هم د دین سره مقابله کړې د دین پې غالبه شوی دی، الا غلبه، دین پې غالبه شوی دی. هغه څنګه معنی ده چې چا هم سختي کړې ده که نه په دین کې بې ځایه، نو پاتې راغلی دی. دا خبره د پیغمبر د زمانه ده، چا چې په دین کې بې ځایه سختي کړې ده نو دی پاتې راغلی. مثال پرې درکړم چې ښه به پوه شي. لکه یو سړی دی هغه دا وایي چې زه به هره ورځ روژه نیسم، هره ورځ به روژه نیسم. دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نه وه. غوره روژه د داود علیه السلام روژه وه، هغه څنګه وه؟ یو ورځ روژه یو ورځ به وځه. یو سړی جاهل دی، وایي نه زما د تقوا حال دا دی چې زه روزانه روژه نیسم، او نورو خلکو هم صفت وکړو چې څه ناشته تقوادار دی، نو دی به دا دین راوپرځوي که دین به دی راوپرځوي؟ دا کس به راوپرځوي، ولې به دی پړ شي؟ پوره دی نه سر ته به یې ونه رسوي. ولې؟ ځکه چې دغه طریقه د شریعت نه وه، ورسره یاده کوي طریقه د شریعت باندې چې د عمل کوو که نه نو چېرته به کمزوری نه شي. لکه دا 5 منځونه الله به موږ فرض کړي دي، زموږ په وس کې دندې دي. د رمضان روجې دي په وس کې دندې، کوم ځای کې سړی کمزوری شو رب العالمین رخصت ورکړی دی، بیا هم بیمارې مسافرې، نو د دین سره مقابلې مه کوه. دومره وکړه څومره چې د الله او د الله رسول ویلي دي. موږ دغه سر ته نشو رسولی، یو سړی پکې د الله او د الله د رسول نه مخکې ځي چې زما تقوا ډېره ده. موږ وایو یا الله کوم کمی چې رانه کېږي د دې راته بښنه وکړه. ایو وایي نه، هغه 3 کسان د رسول صلی الله علیه وسلم کور ته راغلي وو که تپوس یې چې کړه، نو د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو ورته وویل چې رسول صلی الله علیه وسلم خو روژه هم نیسي بوزه کوي،
په مخې روژه نه او د شپې وده کېږي هم او تهجد هم کوي او د زنانو سره ودونه هم کوي. ځکه چې بعض خلک تقوا دا ګڼي چې سړی د واده نه ځان لرې ساتي دا ګډ تقوادار دی. کله چې هغوی دا خبرې واورېدل نو هغوی خپلو کې وویې چې دا خو د الله پیغمبر دی دی خو هم بخلی شوی دی خو موږ به زور لږ ډېر ورکړو نو هغه یو وي زما به همیشه روژې هغه بل وي زه به ټوله شپه او هره شپه تهجد کوم هغه درېیم وي زه د زنانو سره د سره ودونه کوم. دا اوس هم ګوره زموږ په ملک کې د بعض خلک دا کوي دې ته عبادت وي دا ګوټونو موټونو کې چې ناستي دې ډېر داسې واده وي پلانې بزرګ 80 کاله عمر یې خو هغه چېرته د واده نوم نه دی اخیستی دا د هغه په مناقبو کې ذکر کوي چې دا دومره تقوادار حالانکې دا تقوا نه ده. که دا تقوا وې نو بیا د پیغمبر په باره کې څه وی دا خو 11 ښځې وي بیا د بزرګ دا تقوا د رسول صلی الله علیه وسلم نه زیاته ده. د امت د دې علماو امامانو باره کې به څه وی چې هغوی اکثرو چې دی 4 ودونه کړي 3 کړي د هغوی په باره کې به څه دا تقوادار نه و چې د ده تقوا شو. مخکې ورځو کې یو مولوي صاحب تاسو اورېدلی هغه به جمعې خطبه کې لېږي پلاني بزرګ چې دی دا خپل پرتوګ وي داسې کلک تړلی چې څو کاله هغه دا پرتوګ نه و کوراو کړی شهوت ته ځان لرې ساتو وي د هغې په بدل کې ور الله هورې ورکړي چې تا دنیا کې شهوت پوره نه کو راشه جنت کې هورې دي خلق سبحان الله سبحان الله کې خو یو دانه وایي چې مولوي صاحب صبر دا پیر صاحب چې ته یادې دا بزرګ چې ته یادې د پیغمبر زیات تقوادار دی د ابوبکر نه د عمر نه د عثمان نه د علي نه د نورو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د هغوی نه زیات تقوادار که د هغوی نه زیات تقوادار ورته ته وایې نو بیا خو ته بل طرف ته اوړې د پیغمبر نه څنګه امتي تقوادار کې او که ته وایې چې نه تقوادار خو اصل کې هغه نو بیا ستا د بزرګ په غلطه روان بیا ستا بزرګ په غلطه روان. رسول صلی الله علیه وسلم چې دا خبرې واورېدې که نه بیبیانو ورته وایي چې داسې کسان راغلي وو دی ووایي لاړ منبر ته وختو تقریر یې وکړو واورې یې خلکو بعض خلک دا وایي د هغوی نومونه یې وانخېستو د رسول صلی طریقه وه وایي بعض خلک خبر شوی یم چې دا وایي خو یاد یې کوي په تاسو ټولو کې د الله نه څوک دومره نه یېرېږي لکه څومره چې زه یېرېږم او بیا یې درته ووایم زه روژه هم نیسم زه بوزه کوم هم زه د شپې وده کېږم هم او زه د شپې تهجد هم کوم او زه د زنانو سره ودونه هم کوم او څوک چې زما د طریقې نه اوړي هغه زما په امت کې راځي نو ځان به داسې تکړه تکړه کوې نه چې سړی چې صحیح ده الله خو موږ له رخصتونه راکړي دي په سفر کې خو که زه یې نه کوم لکه اوس سفر کې رخصتونه څه دي عام ورځو کې که ته په موضوع باندې یا په جورابو مسه کې ورځ شپه ده په سفر کې 3 ورځې 3 شپې دغه شان فرضي روژې چې کومې دي دا ته پرېښودی شي او بیا وروسته یې قضا راوړه سفر په دوران کې درېیم 2 منځونه یو ځای کولی شي کم منځونه یې تفصیل را روان دي دغه شان مونځ به قصر کې 4 رکعته مونځ هغه به 2 رکعته کې دغه شان سنت ته باندې نشته دا رخصتونه الله موږ له راکړي دي خو اوس یو سړی تا ته دا ووایي چې ګوره 2 کسان دي یو د مازدیګر مونځ 2 رکعته وکړو بل 4 رکعته وکړو نو خبره به کوي څنګه دی یو ګوره 2 پیرې سوره فاتحه ووایي دی بل څو پیرې ووایي 4 لږ شد ورکړه دی یو 4 سجدې ولګولې دی بل 8 دی یو 2 رکوګانې وکړې دی بل 4 دی یو التحیات یو قاعده وکړې دی بل 2 اذکار د دویم د رکوع او د سجدې او د سجدو په منځ کې زیات شو نو کم یو غوره شو لاندې غریبانو خو چې کم ناست هغوی سره خو علم نه دا خو واضح د دې جواب دا دی چې غوره دغه اولنی دی اچھا چې 2 رکعته لمونځ کړی ولې غوره دی ځکه چې د پیغمبر په طریقه عمل کړی او کامیابي ټوله کامیابي په هره خطبه کې موږ ورو وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم او په لارو کې غوره لار هغه د رسول صلی الله علیه وسلم لار ده
کله چې ما تاسو ته د حج او د عمرې مسایل یو پیر بیانول نو ما وایي د مقام ابراهیم نه شاته به 2 رکعاته وکړي او هغه 2 رکعاته به لنډي کې اوږده وي لنډ وي. خو چې سړی هلته وایي چې دا اوس تا عجیبه خبره نه کوي خو خلکو ته صرف وایي چې 2 رکعاته وکړي نو دا پکې سره لګوي چې لنډ وکړي. یو سړی عمرې له تللی دی پرېږده چې دعاګانې وغواړي پرېږده چې دا مونځ اوږد کړي موږ ورته وایو صحیح ده که سړی دغه 2 رکعاته اوږده وکړي څه حرج نشته. خو تا چېرته دا تپوس کړی چې پیغمبر دغه 2 رکعاته لنډ کړي دي که اوږدې کړي وایي نه نو بیا واوره پیغمبر دغه 2 رکعاته لنډ کړي دي نو چې هغه لنډ کړي دي او مکمل تابعداري کوي نو د قضیې کې به دا 2 رکعاته هم لنډ کړي. نو دا به نه وایي چې یاره زه 4 رکعاته کولی شم نو زما خو وش دي زه تاسو ورته تپوس کوم او ځان له به جواب ورکوي رښتینی جواب. د ابوبکر صدیق دا طاقت نه و چې 2 رکعاته مونځ یې 4 کړی وی. د عمر په شان سړي به دا طاقت نه و د عثمان به دا طاقت نه و د علي به نه او دوی پرېږده صحابه رضوان الله علیهم د رسول وسلم به دا طاقت نه و. هغه انسان چې د شپې به داسې تهجد کول چې خپې به وپړسېدې دې 2 رکعاته مونځ 4 نشي کولی نشي که نه کولی شي نو بیا ولې 2 رکعاته کوي ځکه چې دا د الله دین دی الله ورته داسې ویلي. او حدیث کې داسې راځي چې الله تاسو له رخصتونه درکړي دي دا د الله تحفه ده نو د الله تحفې قبولې کوي د الله تحفې قبولې کوي. تا ته الله ووایي ته کمزوری یې ته کمزوری یې سفر کې روان یې ستړی یې طبیعت دې ښه نه دی خوب درغلی دی بیمار یې زه خیر دی 2 رکعاته وکړه نه الله زه خو یې 4 کوم زه اوس هم نر سړی یم مونږ په سفرونو کې نه خرابېږو مونږ پښتانه یو الله ووایي زه خیر دی کمزوری ما پیدا کړی زه دې پېژنم سفر دی مشکل دی دا روجه که اوس پرېږدي جوبې ونیسه نه او ایسی چې دی ګاډي کې او پنکه چې لګېدلې ده او سفر خو دومره نه دی بیا دا کیسې پکې مه کوه چې کله رخصت د الله د طرف نه میلاو شو نو د تحفه څه کړه دا قبوله کړه. دلته مؤلف وایي الجمع بین الصلاتین فی السفر 2 منځونه یو ځای کول په څه کې په سفر کې. د حدیث به ووایو بیا مسلې ذکر کړو. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما حدیث راوړی دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول صلی الله علیه وسلم دې کې خبره ټوله ختمه شو. ګورئ داسې نه چې زه حدیث ختم کوم او څوک راته وایي زموږ په مذهب کې څه دي یا څوک وایي زموږ کتاب کې راغلي دي که نه دي څوک وایي زموږ مولوي صاحب وایي که نه وایي پاکستان کې خلک کوي که نه افغانستان کې کوي او که نه عربي کوي او که نه کوي پلانی شیخ الحدیث منی که نه منی دا ټول سیټ ته کېږي. دلته عبدالله ابن عباس خبره کوي او خبره هغه د رسول صلی الله علیه وسلم کوي. یجمع فی السفر جمع کول به په سفر کې داسې واضح عربي د زم که ترجمه وم نه کوم تاسو به پوه شئ سلک ډېر په نه پوهېږئ. یجمع فی السفر جمع کول به په سفر کې بین صلاة الظهر والعصر د ماسپښین او مازدیګر مونځ به یو ځای کوو اذا کان علی ظهر سیر کله چې به په سفر یعنی کله چې به روان. ویجمع بین المغرب والعشاء او جمع کول به د ماښام مونځ ماسخوتن مونځ. دې حدیث کې څه پټ پناه شته. بعض وایي دا حدیثونو ته تاسو مه کښېنئ حدیثونو ته تاسو مه کښېنئ په دې تاسو نه پوهېږئ. اصل وجه څه دی چې ما تا ته دا وایي چې حدیث ته مه کښېنه اصل وجه دی چې هلته حدیث کې موږ دا مسلې واورو او هلته راته ویلی شوي چې دا خو په مذهب کې نشتي نو بیا جاښه جوړېږي. نو ښه دا دی چې خبره پټه وساتلی شي. ما تا ته دا ویلی شو چې ته داسې کار وکړه چې ډایرکټ حدیثونو باندې موږ نه پوهېږو نه په قرآن باندې موږ پوهېږو دغه خبرې ته مولیانو ته پرېږده او ته دا قصې کوه که نه د بزرګانو دا پوره نه دي ته دومره جوور ځي نو د دې د لاسه عوام داسې نه خبر نه شو. اوس زه تاسو ته وایم چې دا حدیث ما کوم تاسو ته وایي تاسو پوه شوئ که نه لا ما یې ګوره وضاحت هم نه دی کړی نه یې پوه چې رسول الله وسلم به د ماسپښین او د مازدیګر مونځ یو ځای کوو ماښام او ماسخوتن به مونځ به یو ځای کوو په څه کې په سفر کې. او حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې
نو د دې خو څه جواب نه کېږي، خو د بعضو سره بیا هم جواب شته چې زموږ په مذهب کې خو نشته. مسألة ده وی چې یو کس وی چې درس له وی چې زه نه ځم، ځکه چې کله د ده خواله ورلې زه ورته یاد کړم نو څلوېښتو ورځو کې به خپل مذهب پرېږدی. که چېرته ته میلاو شي تپوس دې څلوېښتو وکړه چې څلوېښتو څه حکمت دی، کېدای شي هفته کې مذهب پرېږدي، کېدای شي لسو ورځو کې. لکه دلته ما د کوم مذهب دعوت ورکړی دی چې ته خپل پرېږدی او دې ته راننوځې؟ کوم دعوت دلته روان دی؟ دا اوس ما کوم مذهب زه بیانوم؟ قرآن او حدیث دا ته نه مني؟ تاسو دا قرآن او حدیث مني که نه مني؟ نو کوم مذهب دی بل چې د هغې نه به راواوړي دې ته؟ اوس که چېرته نور څه دې را پیدا کړي پای پورې ختې نو بیا خو مذهب بدلی. خو مذهب خو دغه یو دی نو قرآن او حدیث د الله دین. داسې هغه خبرې دي لکه اوس ګوره دا خو کمزوري خبره په دې شو ځکه چې زموږ هغه ورور چا چې دا خبره کړې دا غریب په خپله په دې مسله نه دی پوه چې په څلوېښتو ورځو کې ته خپل مذهب پرېږدې او وروړې، نو معنی دا چې ته په کمزورو خبرو پسې روان یې، په یو څو ورځو کې به یې پرېږدي. ګینې ما دې څوک بوځي یا کوم څوک چې قرآن او حدیث باندې ښه پوه شوي دی بوځي، 40 ورځې نه 40 کاله وله دعوت ورکړه دې د خپله لار نه پرېږدي. او چې 40 ورځو کې تا خپله لار پرېښوده معنی ده چې لار دې څه ده؟ کمزوري ده. نو بس خبرې د منلو نه عجیبه وي. لکه ما ته زما باره کې یو چا کلیپ راولېږو، یو کس الله دې ورته عفو وکړي زما باره کې دا خبره کړې ده، چا ته زما به تپوس کړی دا څنګه سړی نه او چې به زموږ مذهب نه مني، امام صاحب نه مني او نور قرآن او حدیث بیانوي. حدیثونه ورته مخې ته پراته وي هغه بیانوي، د هغې شرحه کوي، د رسول وسلم د خبرو شرحه کوي، خو دومره دی چې زموږ مذهب نه وایي. ما تعجب وکړو چې دا دی زما صفت کوي که زما بدي بیانوي؟ دا خو ته زما صفت کوي چې زه د رسول وسلم حدیثونه بیانوم، دین اخوا بل څه شته؟ وی دی د رسول وسلم حدیثونه بیانوي خو زموږ مذهب نه مني، نو بیا خو به ستا مذهب څه بل څه په خپله وایي، زه خو نه یم، ما نه دي ویلي. ته اوس دا ووایې چې د پلاني خواله مذهب دی قرآن او حدیث بیانوي او زموږ مذهب نه مني، نو تا په خپله په دې خبره کې ووایې چې قرآن او حدیث ځان له مذهب دی او زموږ مذهب هغه ځان له دی. بعضو دا خبرې لکه څنګه چې دغه ورور دا خبره چې 40 ورځو کې به د باندې مذهب بدلی، چې بې دلیله خبرې دي. الحمدلله موږ له عقل را کړی، موږ له پوه را کړی. ښه، دوه منځونه یو ځای کول دا خبره به مختصر ذکر کړو او دا به ډېرې فایدهمنې خبرې ښه په غور سره واورئ. ماسپښین او مازدیګر یو ځای کېږي، ماښام او ماسخوتن یو ځای کېږي او دې باندې د مسلمانانو اجماع ده د امت، که مسافر دی او که بیمار دی، یا د باران سخت باران وخت دی یا د سختې سیلۍ، او دوه منځونه به کې یو ځای کېږي ګنجایشي، نو د سحر مونځ د ماسپښین سره نه یو ځای کېږي. دې اجماع ده، نه چې تا د سحر مونځ سره د ماسپښین دا هم یو ځای کې، نو بیا چې مازدیګره پورې خوب ښه کېږي او ده پروت دی. دا سحر مونځ د یو مونځ سره هم نه یو ځای کېږي، یو دا خبره یاده ساته. دویمه مسله چې د امت په اجماع ده، مازدیګر او ماښام نه یو ځای کېږي. مازدیګر ماښام نه یو ځای کېږي، ماسپښین او مازدیګر یو ځای کېږي، دا د ورځې مونځونه دي او وختونه هم په یو بل پسې دي. ماښام او ماسخوتن یو ځای کېږي، د شپې مونځونه دي او په یو بل پسې وختونه دي. ورسره دا مسله یاده کې بیا کېدي زما د ذهن نه وځي، یو سړی دی د ماسپښین او د مازدیګر مونځ یې وکړو یو ځای، جمع تقدیم یې وکړه، جایز دي دواړه. ښه، انشاءالله تفصیل به ښه راشي مخې ته. بعض علما وایي دوه مونځونه یو ځای کول، بعض خو یې سره مني نو مذهب کې نشته، بعض وایي شتي
خو جمع سوری به کې. جمع سوری څه ته وایي؟ وایي د ماسپښین د مونځ به اخري وخت له راولي او د مازدیګر مونځ به اولني وخت له راولي. نو تا هر یو مونځ په خپل وخت کې وکړو. زه تاسو ته دې کې څه رخصت شي؟ څه اسانتیا پکې شته؟ بلکې ښه ګرانه شوه. اوس به موږ ډډه لګولې ګورو به وخت ته شمارو به بالکل او د اخري وخت ته بس ودرېږه چې ویې کړو. دغه بل اولنی وخت زر که ویې کړه کمزوري مسله ده. در شان ماښام ماسخوتن مونځ ته به ته ګورې چې کوم اخرنی وخت او کوم اولنی وخت نه. جمع تقدیم جمع تاخیر دواړه جایز دي. جمع تقدیم څه ته وایي؟ چې د ماسپښین په ټیم کې ته ماسپښین او مازدیګر وکړي. جمع تاخیر څه ته وایي؟ چې ته د مازدیګر په وخت کې ماسپښین او مازدیګر وکړي. او په دې به دلایل راځي انشاءالله. خو مسله ما دا بیانوله، اوس یو سړی دی د ماسپښین او د مازدیګر مونځ یې وکړو خو مازدیګر یې پسې رامخکې کړو، یعنې جمع تقدیم یې وکړه. نو د مازدیګر مانځه پسې چې کوم احکام دي هغه به دلته لاګو کېږي. لکه د مازدیګر د مانځه نه بعد د نور ډوبېدو پورې نفلي مونځ نه کېږي. او تا د مازدیګر د مونځ رامخکې کړو هغه ماسپښین سره دې وکړو. اوس نفلي مونځ په دې مانځه پسې نه کېږي. ولې نه کېږي؟ ځکه چې تا مازدیګر مونځ وکړو اگر که وخت لا د مانځه هغه لا نه دی راغلی. یا یو سړی د ماښام او ماسخوتن یو ځای کړو، ماښام او ماسخوتن یو ځای کړو، د ماښام په ټیم کې وکړو. نو دی اوس ویتر کولی شي که نه شي؟ مونږ دا مسله مخکې ورځو کې ذکر کړه. ویتر کولی شي که نه شي؟ کولی شي. ولې کولی شي؟ ماسخوتن مونځ یې وکړو او حدیث کې راځي چې د ویترو د مانځه ټیم هغه د ماسخوتن د مانځه نه بعد واله د سهار راختو پورې دی او ده د ماسخوتن مونځ وکړو. په دې مسله ورسېدی که نه؟ نو تقدیم او تاخیر دواړه څه دي؟ دواړه جایز دي. حدیث کې راځي د جابر رضی الله عنه حدیث دی په صحیح مسلم کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم مازدیګر او ماسپښین یو ځای کړي و. د ماسپښین په ټیم کې فی وادي عرنه، په دغه علاقه کې چې هلته یو وادي ده خوړ دی هغې ته عرنه ویلی کېږي په سفر کې. دلته وګوره رسول صلی الله علیه وسلم را مخکې کړی. نو بعض مولیان دا وایي چې دوه مونځونه یو ځای کولی شي خو جمع تاخیر به کوي، تقدیم نشي کولی. نه، چې کله ته په مسافر باندې یو کار لازم کې که نه دا خو ته د هغه نه رخصت واخیستو. نو رخصت دا دی چې ته که په د اولني مانځه په ټیم کې کې او که د دویم مانځه په ټیم کې کې. جمع تاخیر باندې یو دلیل والا عبدالله بن عمر حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله ناکله په سفر کې د مازدیګر مونځ لیټ کو، د ماسخوتن په وخت کې به د ماسخوتن سره وکړو. او هغه خو به تاسو ته یاد وي صحیح مسلم کې حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مزدلفې ته ورسېدو نو څه چې وکړو؟ مزدلفې ته چې ورسېدل به څه کې حج خو به تاسو کړی ماښام او ماسخوتن به وکړي او دا ټیم دی صحیح نه ماسخوتن د ماښام ټیم دومره زر ته څنګه رسېږي مزدلفې ته؟ او دغه ځای کې چې نور څنګه ډوب شي خلک وځي ټیم داخل شو چې رسې ماسخوتن د مانځه ټیم رسول الله وسلم ته ملګرو په لاره کې وي یا رسول الله مونځ وي مونځ مخکې. نو دا جمع تاخیر ده که جمع تقدیم ده؟ جمع تاخیر شو. نو د رسول الله وسلم دواړه ثابت دي. جمع تاخیر هم کولی شي، یعنی په د دویم مانځه په ټیم کې کې او که د اولني په مانځه په ټیم کې کې هم صحیح دي. بله مسله ته دا ده بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده. وی دې حدیث کې دا دي چې دا کوم حدیث چې موږ ذکر کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دوه مونځونه یو ځای کول اذا کان علی ظهر سیر، کله چې به په سفر روانو. نو دا دوه مونځونه یو ځای کول د هغه چا دپاره دي چې دی رواني لکه سفر کوي لګیا دی. خو چې ته یو ځای کې ودرېدې چېرې دلته ځای ورځ تېرو ته مسافر یې که نه یې که نه؟ اوس دلته دوه مونځونه یو ځای کولی شي که نه؟ وایي دلته به دوه نه یو ځای کوې. دا د بعضو علماو قول ده او فتوه ده. ولې وي دلته دې حدیث کې ته ګورې نه؟ وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله روانو دوه مونځونه به یې ځای کول. بل طرف ته علما دا وایي او دا د امت اکثر علما دي هغه وایي ته په سفر کې دوه مونځونه یو ځای کولی شي که ته په سفر روان یې او که ته ولاړ یې. او د دلیل په اعتبار سره دا قول مضبوط دی. لکه حدیث کې دا راځي معاذ رضی الله عنه وایي موږ په تبوک کې وو. رسول صلی الله علیه وسلم ګورې تبوک کې 19 ورځې تېرې کړې وې. تبوک کې رسول صلی الله علیه وسلم ډېر وخت تېر کړی، بیا دشمن سره مخامخ شوی نه و
او الته وته ډیر وخت انتظار وته کړو. نو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تبوک ته تللیو، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماښام او ماسخوتن یو ځای کو، ماسپښین او مازدیګر به یو ځای کو. دا په صحیح مسلم کې حدیث دی. نو دلته اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دی که نه ولاړ دی؟ ولاړ دی، انتظار کوي. پړاو یې اچولی دی، ملګري ټول راجمع شوي دي، دغه ځای کې ناست دي او لږې ورځې هم نه دي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه منځونه یو ځای کړي دي. ښکلی دلیل دی ته وښیم، ډېر ناشنا دلیل دی. صحیح مسلم کې حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله ناکله په مدینه کې ماسپښین مازدیګر مونځ یو ځای کو، یا ماښام او ماسخوتن، او نه به یره و نه به باران و، یعنې هېڅ عذر به ونه و. کله ناکله به هسې داسې وکړو، کله ناکله. نو چې یو سړی دا وایي چې سفر کې ته هله دوه مونځونه یو ځای کولی شي، چې کله ته روان یې، ځکه چې ته ولاړ یې نو ته ولې دوه مونځونه یو ځای کوې؟ نو دلته ورته ووایه رسول صلی الله علیه وسلم خو مدینه کې د دوه مونځونه یو ځای کوي. د دې به بیا څه جواب کړي؟ نو دوه مونځونه ته یو ځای کولی شي. که اهم شی دا دی، اهمه خبره ده چې ته په څه کې، ته په سفر کې، که ته روانې او هغه که ته ولاړې. ډېرې مسلې پاتې شو، هغه به روان درس ته پرېږدو، ځکه چې دې نه بعد چې کومه مسله ده هغه ډېره اوږده ده، او هغه ده چې د سفر حد څه دی، مکاني او زماني. مکاني داسې یعنې څومره فاصله چې زه ووم نو زه مسافر یم. دویم څومره وخت په یو ځای کې چې سړی تیر کړي نو دته مسافر ویلی کېږي، یا مسافر ورته نه ویلی کېږي. دا مسله به انشاءالله تفصیلا پر روان درسونو کې بیانو. الله رب العزت موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.